رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مسلمانان ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ته خپل رضا او دیدار دواړه نصیب کړي. الله وی ان الله لا یظلم، الله ظلم نه کوي، مثقال ذره په مقدار دی ذره. الله تبارک وتعالى چا سره ظلم نه کوي. ظلم وضع دی شي دا په غیر محله زیاتی طویل کیږي، یعنی الله تعالی چا سره زیاتی نه کوي. واوري اعظم ترین آیات په قران پاک کې هغه آیات کرسی ده. الله لا اله الا هو الحي القيوم. ټول قران پاک کې اعظم ترین آیات کرسی ده. عادل ترین آیات د عدل او د انصاف نه ډک آیات ان الله یأمر بالعدل والاحسان چې 14 سپاره کې غالبا ده. ارجا ترین آیات چې ډېر د امید آیات ته قران پاک کې یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الا یا عبادی الذین اسرفوا، ای بندگانو چې تاسو زیاتی کړه ده په خپل نفسونو باندې، لا تقنطوا من رحمت الله، د خدای رحمت نه منا امید کیږي. ولی ان الله يغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناهونه معاف کوي. ټول قران پاک کې ارجا ترین د امید آیات هم دغه ده چې خدای پاک قید نه ده لګولی چې چاته خوښه سي وکنه. الله حکم کړی ده یا عبادی الذین اسرفوا، ای بندگانو چې تاسو زیادت کړی ده، لا تقنطوا من رحمت الله، د خدای رحمت نه من امید کیږي. ان الله یغفر الذنوب جميعا، ټول ګناهونه الله معاف کوي. دا قران پاک کې ارجا ترین آیات ته د امید نه ډک آیات هم دغه اخوف ترین آیات د ویر نه ډک آیات په قران پاک کې من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ډیر دی ویر آیات چې سړی په کار د الله نه ویریږي. دغه آیات ته من يعمل مثقال ذره، الله وی چا چې عمل کړي په مقدار دی ذره، خیرا دی نیک عمل، یرا ثوابه، خدای به جزا ورکي، یرا جزاؤه، الله به جزا ورکي. هو من يعمل مثقال ذره، چا چې په مقدار دی ذره باندې یو عمل وکړي شر، یرا جزاؤه، الله به جزا دی شر او عذاب ورکي. دا د قران پاک اخوف ترین آیات ته د ډار آیات دغه ده. تاسو مقصد پوه شئ که چا په مقدار دی ذره عمل وکړه د خیر، الله به جزا ورکي که به نه ورکي. او که د شر په مقدار د ذره باندې سړی عمل وکړه، دا خله تعبیر اسانه کوي. تاسو سوچو کې ذره نمله صغیره حمراء، هغه واړه میږي سره طویل کیږي. هغه دی واړه میږي سره په مقدار باندې کچا نیک عمل وکړه هم جزا الله ورکي، که بد عمل وکړه بیا که سړی د دنه لږ زیات بد عملی وکړي وایه بیا به جزا ورکړي، لږ به زیات ورکړي کنه. کله دغه نه هم زیات وکړه بیا به جزا ورکړي. یعنی معنا دا چې سړی دومره نیکی وکړي یا دومره بدی وکړي بغیر د جزا نه دا کار نه کیږي چې مجازات نسی. دا د قران پاک اخوف ترین آیات ته دلته الله دسی وی ان الله لا یظلم، الله ظلم نه کوي، مثقال ذره په مقدار د ذره. ذره بعضی دا ویلي چې د وربشې زرمه حصې ته، بعضی وایي چې نمله صغیره حمراء دا واړه سره میږي ته وایي. بعضی تاسو ذره تعبیر دا کړی که تاسو دا سبا ټیم کې چې د لمر راخیږي دا د لمر شعاع راوغورځېږي، بیا د شعاعو کې چې تاسو وګورئ چې شی ډېر واړه شیان ښکاره کېږي. زما په خبره پوه شئ، بس دغه ذره ده. دغومره مقدار که یو سړي د خیر عمل کړی که د شر عمل کړی، الله به خامخا جزا ورکوي، یا به د خیر ورکوي یا به د شر عذاب ورکوي. دین خلاصېدی نشي. اوله اعلان وکړه ان الله لا یظلم،
الله چا سره زیاتی نه کوي مثقال ذره په مقدار د ذرې باندې هم زیاتی نه ورسره کوي په زیادت په تنقیص د ثواب کې په زیادت د عقاب کې الله په مقدار د ذرې باندې چاته زیات عذاب ورکوي نه په مقدار د ذرې باندې نقصان په اجر کې هم نه کوي څوک پوه شو په مقدار د ذرې باندې زیادت په عذاب کې نه کوي مجرم ته او نیکوکار سړی ته په مقدار د ذرې باندې نقصان په اجر کې نه کوي دا خو عقیده ده چې وی کوي مونږ سره الله د ذرې په مقدار باندې زیاتی کمای کوي نه دا ما عقیده به جوړو که به نه جوړو ما په خدای قسم چې په مقدار د ذرې باندې مونږ سره نه زیاتی وشي نه کمای که سړی ذرې په مقدار باندې عمل کړی هغومره جزا به ورکول کي که جرم یې کړی دغومره سزا نه زیادت په عقاب کې الله کوي نه نقصان په اجر کې الله کوي بس دا عقیده ساتل پکار دي چې نه زیادت الله تعالی په عذاب کې کوي نه نقصان په اجر کې کوي او موږ تاسو ګوره بندگان ډیر کرتا زیادت په عقاب کې کو پردي سړي دی پاره نقصان په اجر کې کو پردي سړي دی پاره زیاده کمای کو په عقاب کې د خپل دی پاره دا کار بندگان کې خواله دا کار نه کوي الله د شي وي وان تکو حسنه کچیرته دا ذره په مقدار دی وان تکو کوي دا ذره حسنه يضاعفها الله به دو چند کی ويؤتي وربك الله تعالی من لدنه د خپل جانب نه اجرا عظیما ډیر لوی اجر به الله ورکی دلته الله تبارک وتعالى یو بل خبر وکړه دې قران پاک آیات تشریح دی حدیث په مقتضا کې کوم د قیامت په ورځ باندې رب العالمین دا ټول خلق حشر میدان ته راوباسي لنډغر بوي ناسونت بوي پیادل بوي نمر به ډیر ګرمایش بوي په دې ځمکه کې به ولاړ یو الله ته حساب کتاب وکړي نو یو سړی به راوستل شي ای خلکو د قیامت داسې ورځ ده چې الله به اعلان داسې وکړي وایي که د چا په چا باندې حق وي رادي نو هر سړی به داسې تقاضا کوي وایي کاش کې مې حق وی په مور وي ولې نه په پلار ولې نه وي یعنی یو سړی به دې ته خوشحالیږي کله ما حق په خپل ګرانې مور وی کنه چې تناخیسته مې وای ښه که په پلار باندې مې حق وای هم نو ورور باندې خو چې وي هغه په طریقه ولا سره خوشاله وي او د قران پاک دغه آیات تصدیق دي خبره فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ يتساءلون چې کله قیامت قائم کړل شي بیا به نسب نه وي ادیب هم نه وي زوی به هم نه وي ښه نو زوی به دا تقاضا کوي چې کاش کې مې حق په مور ثابت شي په پلار مې ثابت شي پلار به دا وایي کاش کې مې حق ثابت شي په ګرانو بچانو د جهنم ته لاړ شي چې ما ته الله نجات راکړي ښه داسې ورځ را روانه دومره یعنې د خیرخواهي ورځ نه ده که په بعضې احادیثو کې قرآن پاک آیتونو کې خیرخواهي راغلي هغه خپل مختلف مواضع لري په بعضې ځایونو کې خیرخواهي کېدی شي خو بعضې داسې وختونه د قیامت دي چې هیڅ څوک چا سره خیرخواهي نشي کولی نو الله تبارک وتعالی به یو اعلان وکړي واورئ چې فلان ابن فلان دلته ما ته حاضر د پښتو کې به خبره وکم که د چا ور باندې حقوق ارادي شي چې حقوق خلق راشي وي فلانی به چې دا خو په دې پوهنتون کې مدیریت او ریاست کړی ده او د مو حقوق یې پایمال کړي دي الله به وایي الله دې ته د مدیر صاحب ته به وایي رئیس صاحب ته دا د خلکو حقوق ورکړه الله عالم ده دا د حدیث تقاضا کوم خبر کوم مدیر او رئیس به ورته وایي چې یا الله د حقوقو دې ورکړې زه خو دنیا و زه کوم شی حقوق ورکم ښه ما باندې خو حقونه شته په مدیریت کې په ما ډېر حق پاتې و په ریاست کې په ما د خلکو حقوق پاتې و اوس خو ما سره د دوی حقوق نشته د دنیا دې ورکړې جو زه دوی ته حقوق له کومه کوم ښه فرشتې ورته به الله وایي د دغه خلکو حقوق دي د مدیر او رئیس لند کې اعمال صالحه وګوري چې اعمال صالحه شته وکنه اعمال صالحه چې وګوري هو ډېر ترجمه تم ناسته ترجمه هم کړی دي ډېر اعمال صالحه لري وایي چې دا چې څومره حقوق د خلکو ور باندې دي اعمال صالحه په د خلکو حقوق کې اعمال صالحه تر ناخله دا ورکوه زما په خبره پوهیږئ د اعمال صالحه او تقسیم به شروع شي خلکو ته به حقوق ور پوره کیږي
کدا ټول اعمال صالحه ختم سو او حقوق ولا پاتیو ایمان نه تنه اخیستل کیږي. ښا مدیر او رئیس نه هر شي اعمال اخیستل کیږي خو ایمان ها نه تر اخیستل کیږي. الله تبع عریضه وکړي چې په دې سړی او په دې مدیر رئیس باندې خو ډېر حقوق پاتې سول اعمال صالحه ختم سو بیا به الله حکم دویم حکم دا وکړي وایي د خلکو ګناهونه راواخلئ د مدیر او رئیس ته په خپل دفتر کې ولیکئ ښا یا د دې په اوږو شاګان ور واچوئ د دې ګناهونه راواخلئ. زما په خبره پوه شئ هغه ټول ګناهونه چې راواخیستي چې بیا هم حقوق ادا نه شي خو که دا سړی کافر وي کفر یې نه پې اچول کېږي. زما په خبره پوه شئ که د کافر حقوق وي هغه ګناهونه به یې ورکړی شي خو کفر یې په دې سړي باندې نه ورکول کېږي. بیا نو چې حقوق یې پوره کړو بیا به جهنم ته ځي ځکه چې د ګناهونو نه ډک سو که نه. بالمقابل که داسې یو سړی و چې الله اعلان وکړه چې د چا حقوق یې هغه دې ورکړي نو الله به حکم کې اعمال صالحه ورکوه. اعمال صالحه تقسیم چې شروع سي د خلقو حقوق به پوره سي په مقدار د ذرې باندې به یوه حسنه پاتې سي دا نور شی به ټول اعمال به ختم سي. ویښ یاستئ په مقدار د ذرې باندې به نیک عمل پاتې سي نور به ټول اعمال صالحه خلقو ته ورکړی شي. الله تبارک وتعالی به د فضل د وجنه د رحم د وجنه دغه عمل صالح چې ذری په غټه کې کنه دومره به ورته درنده کې دومره به غټه کې چې د غرونو په مقدار بسی په دې به جنت ته داخل شي. ښا دغه جیده وان تکو حسنه کدا زرا حسنه یضاعفها الله به ورته دوچند کې ويؤتي وربك الله تعالی من لدنه د خپل جانبنا اجرا عظیما لوی اجر چې د فضل دخه ولا حسنه خو د ذری په مقدار باندې ډیر کم شی بدله لري خو الله به د حسنه دومره ورته غټه کې د فضل دی وجنه دا سړی به جنت ته داخل شي. ښا زما په خبره پوښ جنت ته چې دی داخل کړي نو دی به ډیر خوشاله وي وای دا خو چې جنت ته را داخل کوم چې د جهنم نه نجات راک کنه بس دا د ما لپاره تاسو په لهجه باندې غټ لاس راوړل چې جهنم نه بشولم. بیا به الله ورته وي په دې وړي حسنې باندې چې د چند کړي د الله وای نعمتونه غواړه کنه څنور نعمتونه غواړي لس همره د دنیا چې څومره دنیا د دغه مر یو ادنا جنتی ته حساب په جنت کې ورکول کیږي. خدا تاسو د عقل نه خلاف غني تاسو د عقل ډیر تابع یاستئ چې عقل نه کوم خلاف دې شک کی کوي حالانکه دې کې شک په کار نه دغه یعنی ادنا جنتی ته په جنت کې دومره حصہ ورکول کیږي لکه لس عمر د دنیا. بیا بالا وي تنو چی غواړي وینو یا الله چی غواړم دا نعمتونه وګوره او دا حالات وګوره دا حور غلمانان وګوره مخونه دې را تسبین کړي دي. ښا الله تبارک وتعالى وي چې په دې وخت کې تاسو ته به داسې یو نعمت در کوم چې تر اوسه پورې ما به اعلان وکړي ټول جنتیانو ته چې د کوم جنت کې داخلي وای تاسو ټولو ته مې خپل رضا درکړې ده ورضوان الله اکبر د خدای رضا باندې ډېر لوی شی ده. ښا تاسو ټول وای چې الله دې مونږ ته نصیب کړي یاره ډېر خوند نه ده کې ما ته ښکاري چې د رضا په مقابله کې چې تاسو مدیریت پیدا کوي که نه دا ډېر خوند درکوي. ښا رښتیا ووایه د پوهنتون ریاست ښه ده که د الله رضا نه یاره نه وای دا وروستني. ښا رښتیا ووایه دا پوهنتون کې به دا مدیریت او ریاستونه دا به ښایي که د خدای رضا ما دې په خدای قسم ورضوان الله اکبر من کل شی د خدای رضا باندې د هر شي نه ډېره لویه ده. زه اکثر خپله خبرو کې دا وایم چې الله دې مونږ ته خپله رضا نصیب کړي که په اعمالو خو سي که نو ولا نو ډېره سخته ده. ښا او که د الله رضا سړي ته نصیب شوله بس بیا کار جوړ ده. ښا سړی نه چې بادشاه خوشحاله سي کار جوړېږي که نه جوړېږي. پیژنې بادشاه پیژنې څوک ده؟ مالک الملوک خالق القوا والقدر رب العالمین ده. چې سړی نه وزیر خوشاله سړی څومره فخر افتخار کوي بیا چې د بادشاهانو بادشاه سړی نه خوشاله پښتو ده ډېره غټه خبره نه ده. یاره تاسو ټول ان شاء الله د عظیم قرآن په خاطر مونږ ته خپل رضا نصیب کړي که په دغه اعمالو باندې خو جنت ته داخلېدل ډېر ګران کار ده. ښا چې الله تعالی وچ په وچه کار ونه کړي که نه په دې اعمالو باندې جنت ډېر کړ او عمل خو اسم په عمل خو سړی جنت ته نشي داخلېدی نه په ترجمو باندې. ښا
رسول الله ته وای تم نسی عمل باندې جنت ته داخلېدلی ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه که زه الله په خپل رحمت سره پټ کړم جنت ته به داخل سم کنه دی په عمل باندې سړی ها جنت ته نسی داخلېدلی سوا د الله نه فضل نه خو د اعمال صالحه سبب د فضل دی فضل سړی باندې کله کېږي چې ترجمې ته کینی او چې ترجمې ته یاغي وي او نه کینی بیا د الله فضل عادت په دې نه ده جاري چې سره د جرم نه بیا سړی باندې الله فضل وکړي ښه نیک کار به کوې فضل به لټوو خو په اعمالو صالحو کې د خدای رضا ده و چې اعمال صالح هم نه کوي د خدای عادت په دې نه ده جاري چې تا ته خپله رضا ده موږ ټولو ته نصیب کړي نو دا به دوی ته به خدای په خپله رضا ورکړي بیا به ورته وایي چې تاسو ما سره للذین احسنوا الحسنى وزیاده قرآن وایي و جنتیانو ته موږ جنت هم ورکو و زیاده بل شی زیادت د خدای رؤیت دی الله لیدل الله تبارک وتعالى ته به دا خلق ټول کیف یلیق بشان الله به خلق ته ځان وکړي د ډیر نعمت او د فضل دی وجنه خلق سر به سجود شي الله ته او د خدای دیدار کې بیا دومره خوند ده چې نه په جنت کې شته ده نه په بل نعمت کې شته څومره خوند چې د الله په رؤیت کې ده تاسو ټول چې الله دې موږ ته خپل دیدار هم نصیب کړي ان فی الجنان لجنه ليس فيها حور ولا قصور ولكن ارني انظر ارني انظر ارني انظر و جنتونو کې داسې جنتیان هم سو جنت هم سته ده چې سوا د دغه نارې نه به بل شی کینی وي یا الله موږ ته ځان وښیې چې وګورم تا موږ ته ځان وښیې چې تاسو وګورو په ایمان یې ووایه چې سړی په خوب کې رسول الله وګوري سبا ډېر خوشحال نه وي رښتیا ووایه خدای وایي چې یاره دغه خوند موږ نه دی لیدلی موږ رسول الله تر اوسه په خوب کې نه دی لیدلی چې یو سړی کله صفراوي وي او صفرا پې غالب وي ګبین ټوله ورځ ورکوه پې پوهېږي په خوند یې یاره ډېر داسې خلک به وي چې شپېته اویا کاله به رسول الله به په خوب کې نه یې لیدلی دا ډېره کمزوري نه ده ولې غلي یاستئ مشکلات چې شی دي امتحان شته امتحان 2 بجې شته نه نه وایم زه انشاءالله په دې خبره باندې بیا زه لږ بحث ته وکړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې سړی ولې ونه ګوري سړی شپېته اویا کاله تېر شوي پیغمبر په خوب کې ونه ګوري ګوره دا خو وخلکو دا رؤیا صالحه نیک خوبونه دا مبشرات دي وروسته د رسول الله نه د الله تعلق د مخلوق سره خو په خوبونو راځي ویښ یاستئ ډېره کمزوري به نه وي چې شپېته کلن وي او رسول الله په خوب کې نه یې لیدلی دا به کمزوري وي نو دې دپاره اسباب پکار دي که نه دي پکار چې داسې اسباب پلټنه وکړو چې یو دا نوښت خو د شیخ زاید پوهنتون والا وکړي استادان مدیران څه ووایي مخه چې دا نوښت وکړی چې رسول الله په خوب کې سکل وګوري که دا نوښت کوم مدیر او رئیس وکړه سکل چې رسول الله په خوب کې ولید محصلین یې ګوري دا بعضې محصلین او بعضې خو د خدای لري چا نورو ته هم قبض ترې نه لګېږي راځئ چې سکل دا نوښت وکړو چې تر کله اخره پورې به موږ دومره اعمال کوو چې یو ځل خو رسول الله په خوب کې وګورو او که وم نه لیده دا به د موږ تاسو ډېره کمزوري نه وي دا به بیا ډېره کمزوري وي زه انشاءالله په دې باندې بیا بحث کوم دلته فکیف اذا جئنا دا آیات پاتې سو بیا به ورباندې بحث کوو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين یا الله په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي الله دې مجلس ټول مقاصد شرع مو سره پوره وګرځي یا الله په اقوال او افعال کې مونږ ټول ته اخلاص نصیب کړي الله په اقوال او افعال کې مونږ ټول ته د رسول الله اتباع نصیب کړي الله په اقوال او افعال کې مونږ ټول ته خپل رضا او دیدار نصیب کړي الله دې مجلس ټول مشکلات د حضر او د سفر مونږ سره حل او فصل وګرځي باقي عمر کې مونږ ټول دینی خدمت واخلي یا الله په کوم قول فعل کې ستاره زاوی خدای مونږ ټول ته توفیق مزید نصیب کړي الله ټول حرکات سکنات اقوال افعال خدای ستاسو رضا لپاره وګرځي الله په دې مجلس کې د چا مقاصد شرعي مونږ ته نه دي معلوم خو خدای ته معلوم دي د عظیم قرآن په خاطر د مجلس ټول مقاصد شرعیه مونږ سره د دنیا او د آخرت پوره وګرځي باقي عمر کې مونږ ټول دینی خدمت واخلي مونږ نه چا دعاګانې غوښتي خدای آخرت دنیا دواړه برابر کې مقاصد شرعیه مونږ سره پوره وګرځي د فتنو نه امن او امان نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه